بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. در شرف ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزیزانو، الله رب العزت موتا او جنات چې دی دنیا ته را لېږلیو نو د یو خاص مقصد د پاره را لېږلیو. په دې دنیا کې الله رب العزت موتا یو خاص مقصد د پاره پیدا کړیو. هغه مقصد دا چې موتا په دې دنیا کې د الله رب العزت عبادت وکړو او دغه عبادت په نتیجه کې الله رب العزت مونږ د خپل ځان نه خوشحال کو، ځان نه راضي کو، او چې الله رب العزت بیا مونږ نه خوشحال شي، مونږ نه راضي شي چې الله رب العزت مونږ جنت ته داخل کی. زما عزت مندو، الله رب العزت قرآن پاک کې په خپل فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا انسانان او جنات ما په دې دنیا کې صرف اور صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. اگر چې نور ضرورتونه به ورسره ډیر زیاتی، خو هغه نور د دنیا چې کوم ضرورتونه دي هغه به بطور ضرورت استعمالي. زما عزت مندو، خو اصل مقصد به د دې انسان څه وي چې دې ځان نه الله رب العزت راضي کی، ځان نه الله رب العزت خوشحال کی، چې دغه خوشحاله په نتیجه کې الله رب العزت دا انسان جنت ته داخل کی. زما عزت مندو، د الله رب العزت راضي کېدل زما عزت مندو ډیر په وړي خبره باندې دي. دا څه مشکل نه ده. د الله رب العزت رضامندی حاصلول څه مشکل نه دي. زما عزت مندو په وړي خبره الله رب العزت د خپل بندگانو نه خوشحاليږي، په وړي خبره الله رب العزت د خپل بندگانو نه ناراضي کیږي. په وړي خبره وړو کې شان د عمل بسوک وکي او الله تعالی به ټول زندگی بدل کی، بلکې الله رب العزت زموستا د رضامندۍ په انتظار کې دی چې زما دا بنده به کله زما طرف تراشي او دی به ما د خپل ځان ناراضي کی، ما به د خپل ځان نه خوشحال کی چې زید دې په نتیجه کې جنت ته داخل کوم. زما عزت مندوم، الله تعالی موتا ته اختیار راکړی دی چې وهدیناه النجدین، دوه لارې مې درته ښودلې دي. یو د کفر لاره ده، بل د اسلام لاره ده. که د کفر په لاره باندې ته لاړې جهنم ته برسې، که د جنت په لاره باندې لاړې، د ایمان په لاره باندې لاړې، عبادت ته وکړو د الله تعالی نو جنت ته به ورسېږې. نو الله تعالی موتا ته اختیار راکړی دی چې څه کې په دنیا کې کوه، خو لیکن ولا یرضا لعباده الکفر. الله رب العزت د خپل بندگانو په کفر باندې راضي نه دی، خوشحال نه دی. زما عزت مندو، د خپل بندگانو په نیک عملونو باندې الله تعالی خوشحاليږي. چې بنده د الله تعالی نیک عملونه کوي الله تعالی په دې ډیر زیات خوشحاليږي. ولې په ډیر زیات خوشحاليږي؟ ځکه چې کوم بنده د الله تعالی عبادت کوي، الله تعالی د ځان نه خوشحالي، نو دا انسان کامیابی طرف ته روان دی، دا انسان جنتونو طرف ته روان دی. نو الله رب العزت زموستا په کامیابی باندې ډیر زیات خوشحاليږي، ځکه چې الله تعالی موتا سره ډیر زیات مینه او محبت ساتي. د خپل بندگانو سره الله تعالی ډیر زیات مینه او محبت ساتي. په وړي خبره باندې الله رب العزت زموستا زندگی بدلی. ا یو شرابي بارا کې راځي، یو شرابي میخانه طرف ته روان دی، شراب خانه طرف ته روان دی، شراب بیسکل ټول ورځ به په شرابو کې تیرولا، د الله رب العزت په نافرمانه کې به ټول ورځ تیرولا. نو میخانه طرف ته روان دی، شراب خانه طرف ته روان دی، په لاس کې ورسره د شراب بوتل دی. نو پلار چې څنګه مزل کوي، د پلار کې په یو کاغذ باندې د الله تعالی نوم صحیح کو، الله پیلی کلی شوی وو په یو کاغذ باندې، پاغي باندې دوړي پراته وي. د چې کله دا کاغذ باندې د الله تعالی نوم صحیح کو، دا کاغذ راواغشتو، دوړي دینه اوسندلې، هغه چپ کو او په یو پاک ځای کې خو بس د خپل لارې باندې روان شو. شراب خانه ته میخانه ته روان شو. الته چې د شراب سکل شروع کړ، دی خو د زمانه چې کوم غټ عالم وي او غټ ولی وي، هغه خوب صحیح کی،
په خوب کې د الله تعالی زیارت وشي. الله رب العزت ته فرمایي لاړ شه د دغه شرابي چې د بشر نومو او بیا ورسره رستو کې لقب ولګېدو حافي. حافي معنا ده بغیر چپلو ګرځېدونکي. نو څه دا بغیر چپلو ګرځېدونکي ولې ویل کېږي؟ نو چې څنګه دغه بزرګ خوب صحیح کو چې لاړ شه بشر ته زما سلام ووایه او الله تعالی فرمایي چې نوې زندگی دې شروع کا. الله تعالی ستا ټول ګناهونه ختم کړي دي. دا چې کوم غټ عالم و د چې څنګه خوب صحیح کو راپاسېدو ځان سره دا سوچ وکړي چې بشر غټ شرابي دی په هغه د الله سلام چرته راتلی شي. دا داسې ښکاري چې د الله تعالی طرف نه دا خوب نه دی بلکې دا د شیطان یو وسوسه راته ښکاري. هغه بشر طرف ته ور روان نشي بیا اوده شي. د ماسپښین په ټایم کې دا خوب کوي دا بزرګ بیا اوده شي. چې څنګه بیا اوده شي بیا ورته د الله تعالی زیارت وشي. بیا ورته الله تعالی وفرمایي لاړ شه بشر ته زما سلام ووایه ورته وایي چې ستا ټول ګناهونه الله تعالی ختم کړي دي نوې زندگی دې شروع کا. دې چې څنګه په دوباره باندې د الله تعالی زیارت وکړي الله تعالی په خوب کې وویني پوه شي چې داسې ښکاري چې بشر د ګناهونو نه توبه ویستې ده ځکه به الله تعالی سلام را لیږي. چې څنګه راپاسي وایي دا خوب یقینا د الله تعالی طرف نه راته ښکاري. خو ځان سره سوچ وکړي چې بشر خو ماته د شرابخانې نه بغیر بل ځای نشي ملاوېدی د میخانې نه بغیر بل ځای نشي ملاوېدی ټوله ورځ هغه په میخانه کې موجود دي. وربشم هلته به یې وګورم کېدای شي د ګناهونو نه توبه ویستې وي چې څنګه دا غټ عالم او د زمانې ولی دی چې روان شي میخانې طرف ته د بشر دپاره چې دا خبر ورته د الله تعالی ورسوي. چې څنګه ورسېدو د میخانې ورې وډبولو یو بل کس راووتو. هغه چې څنګه کې چې دا خو مولانا صاحب دی وایي جي تاسو دلته څه کوئ؟ دی ورنه تپوس وکړي وایي بشر څه شو؟ وایي په بشر باندې تاسو څه کوئ؟ تاسو خو زموږ د زمانې ولی الله او په بشر تاسو څه کوئ؟ زما یو سره کار دی دا عالم ورته وایي وایي هغه په شرابو کې لت پت پروت دی بې هوشه پروت دی شراب اسکلي دي د شرابو په نشه کې بې هوشه پروت دی. ورشه لږ شانتې را بیدار کا او ته وایې چې تا پسې پلان کې راغلی دی تا سره لږ شانتې کار دی. هغه چې ورپسې ورشي دا ملګری د بشر هغې راپاسئ تا پسې فلان کې مولانا صاحب دلته راغلی دی. هغه وایي ما پسې او دلته راغلی دی په منډه منډه خپې بلخپې روځي په زړه کې قدر هم وي په منډه منډه دا بشر شراب په نشه کې خو بیا هم په زړه کې قدر وي خپې بلخپې دی مولانا صاحب له روځي. وایي جی تاسو څه وایي زه به م غوستی یم څه کار اوس تاسو؟ بس صرف بشر وایي صرف دې خبرې له راغلی ما چې ما خو تا به کېدای شي د ګناهونو نه توبه ویستې وي د شرابو نه دې توبه ویستې وي خو هغه خبره خو صحیح نه ده ځکه چې دا اوس هم شراب څکلي دي. خو دا راته ووایي تا چېرته څه نیک عمل خو نه دی کړی. دا غټ عالم دی بشر ته وایي شرابي ته وایي وایي تا څه نیک عمل خو نه دی کړی. بشر ورته وایي ما خو څه نیک عمل نه دی کړی. وایي سوچ وکړه څه به دې کړي؟ وایي هېڅ هم مې نه دی کړي. وایي سوچ وکړه څه به دې کړي؟ بشر ورته وایي ها رایاد شو راته کله چې په لاره راتېرېدم د میخانې ته روان وم په یو کاغذ د الله تعالی نوم لیکلی شوی و دوړه پې پرته وه دغه کاغذ مې روچت کو دوړې مې ترنه وڅنډلې او هغه مې چپ کو پاک ځای کې مې کېښو بس صرف اور صرف دا عمل مې کړی دی نور مې هېڅ هم نه دی کړي. بشر ورته وایي تا نه الله رب العزت په دې عمل باندې راضي شوی دی ستا دا عمل الله تعالی ته ډېر زیات خوښ شوی دی. ای بشر ما په خوب کې د الله تعالی زیارت 2 پیرې کړی دی 2 ځله مې الله تعالی لیدلی دی او الله تعالی راته فرمایلی دي چې لاړ شه بشر ته زما سلام ووایه او ورته وایه چې ستا ټول ګناهونه الله تعالی ختم کړي دي نوې زندګي دې شروع کا. بشر چې کله راووتو د شرابو په نشه کې و شراب اسکلي و د شرابو په نشه کې و خو چې کله پې د الله تعالی سلام رالو د الله تعالی سلام نشه بیا د شرابو نه هم زیاته وه زما عزتمندو د شرابو نشې خو کټ ته بې هوشه غورځولې و خو د الله تعالی سلام نشې ځمکې ته په سجده باندې وغورځولو په سجده باندې دا بشر پریوتو او په جړا شو چې الله تعالی ته څومره غیرتي بادشاه یې ټول عمر مې ستا نافرماني کړې ده نن مې صرف ستا د نوم قدر وکړو تا په ما سلام راولېږلو زما ټول ګناهونه دې ختم کړل. هغه شراب بوتل وسره په لاس کې ازمکې له راوغورځئ ټوکړه ټوکړه کی ماتې کی او الله تعالی ته توبه وباسي چې الله تعالی نن نه پس زما توبه ده نن نه پس به زه صرف اور صرف نیک عملونه کوم شراب او نشې نه مې مکمل توبه ده.
بیا دا بشر خو خپل لخپې بهر ته روتی نو دا بشر وای چې ماته د الله تعالی سلام په داسې حالت کې رالو چې زما په خپو کې پیزار نشته دی زما په خپو کې کېړی نشته دی زما زندگی الله تعالی په داسې حالت کې بدله کړه چې زما په خپو کې پیزار نشته دی نن نه پس به زه خپل لخپې ګرځم نن نه پس به زه پیزار په خپو کې نه اچوم کېړی به په خپو کې نه اچوم دې نه پس دا بشر بخپیب لخپې ګرځېدو او نیک عملونه یې شروع کړل او د ګناهونو نه مکمل توبه وویسته نو الله تعالی خو ډېر غیرتي بادشاه دی د خپل بنده سره ډېره زیاته مینه او محبت ساتي وایي دې بخپیب لخپې ګرځېدو نو په کومه لاره باندې به چې دا بشر تېرېدو په دغه لارو باندې به زناورو ګن بلا نه غورځوله زناورو به سوټې په دغه لاره باندې نه کولې ولې څوک پې تېرېږي د مخکې زمانې شرابي او پوډري او نشهیي او د اوس زمانی ولی الله پې تېرېږي زما عزتمندو بیا څه وخت پس یو دوه کسان د دې بشر په لاره باندې تېرېږي یو کس ناګهانه د بل کس ته وایي بشر وفات شو او دوی تا ته څنګه پته ولګېده چې بشر وفات شو اعلان نه ده شوی چا خبر نه ده رالیږلې تا ته څنګه پته ولګېده چې بشر وفات شو وایي هغه وګوره د هغه په لاره کې د زناور سوټه پرته ده د زناورو ګن بلا پراته دي چې کله هغه ژوندي و د هغه په لاره کې به زناورو ګن بلا نه غورځوله چې کله بیا معلومات وکړل بشر واقعي ده چې وفات شوی و زما عزتمندو یو شرابي دی یو نشهیي دی چې د الله تعالی د نوم صرف قدر وکړو الله تعالی د هغه د دې څونه قدر وکړو الله تعالی ټوله زندگی بدله کړه زما عزتمندو الله رب العزت د خپل بندگانو نه په وړې وړې خبرې باندې راضي کېږي خوشحالېږي الله تعالی زما استاد د توبې په انتظار کې دی چې کله به زما دا بنده زما طرف ته راشي او ما سره به صلح وکړي ما سره به راضینامه وکړي او ما به د خپل ځان نه خوشحال کړي چې دې زه جنت ته داخل کړم الله تعالی زما استاد په انتظار کې دی زما عزتمندو ایو بل شرابي باره کې راځي یو بزرګ په یوه لاره باندې تېرېږي نو د په لاره کې یو شرابي صحیح کو چې هغه شراب څکلي وي او د لختي په غاړه باندې بېهوشه پروت وي دا خولې د شرابو نه هم ټوله ګنده وي او د لختي په غاړه چې پروت وي د لختي دا ګنده اوبې دي مخ سره هم تېرېږي او ټول مخ یې وله لړلې وي ګنده کړي وي وله دې اوبو نو دا بزرګ چې کله دا شرابي انسان یې صحیح کو د ده پې ډېر زیات زړه وسوځېدو رحم یې پرې رالو چې انسان خو دی که نه وایي د انسان نه به نفرت نه کې دی ګناه نه به نفرت کې خو لیکن د انسان نه به نفرت نه کې که شرابي دی که پوډري دی که چرسي دی که هر څه دی هغه معاملې د الله تعالی سره ده هېڅ پته نه لګي کېدی شي راتلونکي وخت کې الله رب العزت موږ نه ګناهګاران جوړ کړي او هغه نه الله تعالی نیکعمله جوړ کړي الله تعالی ته څه ګرانه خو نه ده که نه وایي د انسان نه به نفرت نه کې که ډېر هم ګناهګار دی نو د دې بزرګ پې ډېر زیات رحم راشي چې انسان خو دی که نه بزرګ اوبه راواخیستې او دا چې کوم پوډري او چرسي او شرابي و هغه یې د دې ګنده اوبو نه راوچت کو دا خولې د شرابو نه چې ګنده وه او د ګنده اوبو نه ګنده وه هغه یې وله ووینځله مخ یې هم وله ووینځلو نور وجود هم ټول ګنده و هغه هم وله صفا کو مکمل صفا کو او پاک ځای ته یې کو بس پاک ځای کې هغه کېنولو یې اوده کو او بزرګ په خپله لاره باندې روان شو چې څنګه شپه شي دا بزرګ چې څنګه اوده شي بیا د نیمه شپه کې چې تهجد دپاره دا بزرګ څنګه پاسېدو چې څنګه مسجد ته لاړو چې تهجد وکړمه څه ګوري دا بزرګ چې یو کس د ده نه مخکې په تهجد باندې ولاړ دی بزرګ حیران شو چې نور کله به زه جومات ته رالمه صرف یوازې به ما تهجد کول بل به هېڅ چا هم تهجد نه کول نن دا دویم څوک دی چې تهجد له راغلی دی ډېر حیران شو بزرګ ډایرکټ 12 چرندام نه مخکې راشي وایي چې دا وګورم چې دا څوک دی چې په تهجد ولاړ دی او زما نه مخکې په تهجد ولاړ دی څنګه چې راشي چې ورته وګوري نو وی پیژني وایي دا خو مغه شرابي دی چې سار مې وله خوله وینځلې وه د شرابو نه سار شراب څکلي و بېهوشه پروت و اوس زما نه مخکې په تهجد څنګه ولاړ دی و مخکې شرابي په تهجد ولاړ دی بزرګ حیران شي د الله رب العزت طرف ته دا بزرګ رجوع کی چې الله تعالی ما د دې راز نه خبردار کی دا سماجره ده سار مې ولا خوله د شراب صفا کړی و او زمانه مخکې په تهجد څنګه ولاړ دی یا الله تعالی ما د دې راز نه خبردار کی دا که بزرګ ته د الله رب العزت طرف نه یو غیبی आवाज وشو چې اے بندا ته مې بندې او دې مې بنده دی تا ولا خوله د شراب صفا کا ما ولا زړه د ګناهونو صفا کو تا ولا خلو وینځله د شرابو ما ولا زړه د ګناهونو نه وینځلو صفا مې کوله زما عزتمندو
الله رب العزت زما استاد توبې په انتظار کې دی. الله رب العزت په دې انتظار کې دی چې کله به زما بنده زما سره روح وکړي، صلح وکړي. نن الله رب العزت زما عزتمندو زما استاد په انتظار کې دی، زما استاد توبې په انتظار کې دی. راځي نن الله تعالی مونږ ته زندگی راکړې ده، مونږ ته الله رب العزت ژوند راکړی دی. تر کومه پورې چې دا ساه زمونږ په وجود کې موجود ده که نه، تر هغه وخته پورې مونږ سره چانس دی. که د وجود نه دا ساه ختمه شوه، بس دغه کا چانس ختم شو زما عزتمندو. بیا به الله تعالی نه راضي کېږي. بیا الله تعالی راضي کول ډیر زیات ګران کار دی، بلکې ناممکنه ده زما عزتمندو. که الله تعالی وغواړي په خپل فضل سره مونږ نه خوشحالېږي او مونږ بخي، هغه خو بیا له خبره ده. خو لیکن د اعمالو مطابق بیا ډیره ګرانه ده زما عزتمندو. نو راځئ چې الله رب العزت سره صلح وکړو، د الله تعالی سره تعلق جوړ کړو، الله رب العزت د خپل ځان نه خوشحال کړو، د خپل ځان نه راضي کړو. نو الله رب العزت په دنیا هم زموږ دپاره جنت وګرځوي، او قبر به الله رب العزت زموږ دپاره د راحت او سکون ځای وګرځوي، او آخرت به بیا الله رب العزت زموږ دپاره د عیش او عشرت ځای وګرځوي، او ښکلي ښکلي جنتونه به الله رب العزت موږ ته رانصیب کړي. الله رب العزت موږ نه راضي شي، صحیح طریقې سره د الله رب العزت موږ نه راضي شي، او موږ ته د الله رب العزت د خپل عبادت توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ د هر قسم ګناه نه محفوظ وساتي، او الله رب العزت موږ ته دا قبر د سکون ځای وګرځوي، او جنتونو کې د الله رب العزت موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ځای راکړي.